د غزني ښاروالۍ ریاست لخوا د غزني په مرکز کې 2 نوې ناحیې پرانیستل شوې. د دې ولایت د ښاروالۍ مسؤلین وایي چې د 2 نوې ناحیو د جوړېدلو ترڅنګ د مرکز د پخوانیو 4 ناحیو پراختیا هم شوې ده. د مسؤلینو په وینا د دې نوو ناحیو د جوړولو موخه د دې ولایت د ښاریانو لپاره د خدماتو وړاندې کول او سهولتونو پراخول دي. پخوانیو نواحي هغه هم انکشاف کړی د باید صحت یو مربوط شوي دي، نو ضرورت په دې خاطر باندې وسی د ښار ښکلی سي او خدمات ورته وړاندې سي او ښاروالي وکولی سي چې د ښار په هر کونج کې خپل خدمات و خپلو همشهریانو ته ورسي. د دې ولایت ځایي مسؤلین همدارا زیاتوي چې د اسلامي امارت پالیسۍ د پراختیایي پروژو په تطبیق کې متوازنه ده او پروژې به په ټول هیواد کې په مساوي ډول تطبیق کیږي. امارت اسلامی افغانستان در بخش انکشافی و در بخش اقتصاد البته منهج و پالیسی انکشاف متوازن را در نظر دارد. د دې 2 نوو ناحیو اوسیدونکي هم خوښ دي، وایي چې د دغه ناحیو په جوړېدو سره به د دوی ډېری ستونزې حل شي. بسیار خوشحال هستیم، مردم نوآباد بسیار خوشحال است که بعد از سالهای بسیار دراز، بعد از مدتهای بسیار طولانی، امروز رسما نوآباد جزء ناحیه شهری غزنی شد، ناحیه ششم شد و این تاریخ هیچ وقت فراموش نخواهیم کرد. این ساحه به عنوان ناحیه انتخاب شدن و ما بسیار تشکری میکنیم از مسئولین محترم حکومتی که در قسمت ایجاد نواحی جدید و توسعه شهری تب و تلاش کردند و مردم امروز از خدمات شهری انشالله مستفید خواهد شد و قبلا ما مشکلات داشتیم تا ای که ناحیه نشده بود، مشکلات بسیار زیاد بودن. دا په داسې حال کې ده چې د کابل قندهار لوی لارې د تنویر پروژه چې د 2 میلیونه افغانیو په ارزښت وه د دې ولایت د ښاروالۍ ریاست لخوا ګټې اخیستنې ته وسپارل شوه.